ملګری ویم دیتا چې زندګۍ کې ستا په هر تکلیف او مصیبت کې په کار باندې راشي، تا سره په تکلیف کې ستا رهنمایي وکړي، ستا مدد وکړي، او ته چې مړم شي په هغې ټایم کې هم تاله په کار راشي، ستا بچو له په کار راشي، ستا د بچو تکلیفونه او مشقتونه ختم کړي، د هغې غمونه ختم کړي، د هغې سره مغه شانتې ملګرتیا وپالي څنګه چې تا سره وه. نن سبا ملګرتیا دغې ته راغلې ده چې د چا ستا نه مطلب وي تا سره به ملګرتیا کوي، د خپل چل دپاره او د خپل مقصد دپاره به دې ملګري وي، خو چې معمولي غوندې مقصد یې درنه نه پوره کېږي سمدستي در سره بایکاټ کوي، بیا دې ته ملګری نه ویلی کېږي، دې ته لالچي ویلی کېږي، دا خو هسې لالچي دی او دې ته مطلب اشنا ویلی کېږي په پښتو کې، دا خپل مطلب تا نه پوره کوي. دې وجې نه داسې ملګرو نه ځان ساتي چې هغه تا نه مطلب پوره کړي، دا ملګری نه دی، ګورې دا ستا د نستوني مار دی. ملګری هغه چې په هر تکلیف کې له په کار راشي، مړ شوي د مرګ نه وروستو د بچو دې په کار راشي، دې ته ملګری ویلی کېږي. دې وجې نه که داسې ملګری ته نه میلاویږي نور چاته د لورې نه سلام کوي، ورته ما نه آزاد ګرځه، زما ملګرو له ضرورت نشته دی. او تم ځان داسې ملګری جوړ کا چې د نورو په کار باندې راشي، داسې نه چې د نورو نه مطلبونه پوره کړي. داسې ملګری جوړ شه چې خلک دې په هر میدان باندې صفت وکړي، هغه کس خو پرېږده چې خلک دې هم صفتونه وکړي. ته چا سره تر دې پورې ملګرتیا مه کوه چې بس مړ شولو بس خبره ختمه، زما ملګرتیا ختمه نه، وروستو د هغه بچو له په کار باندې ورشه. ځان نه داسې جوړول پکار دی.